bale غازي ولې د موبایل ته ځواب نه ورکوي عاقف ورونه ځان را ورسوه بربروس وژني څوک هغوی راغلي وسلې هم ورسره دي بربروس ټپي شوی همدا اوس درځم سمه ده یو تل په څیر د ژوند وکړه خو په بد حال مړ کېږي اندېښنه مه کوه موږ دې نړۍ ته په کتو سره حسابي نه ده کړې دلته به مو حالات بد وي خو په آخرت کې به مو مقام ډېر لوړ وي زه یې خرڅ کړم نه حال ماته یې دوکه راکړه خدای دې هغوی ووهي خدای دې به وهي لرې شه وزغمه باربروسه زه درځم وزغمه در رسېږم bale د غازی په کور کې به سره وګورو وسله والو کسانو د غازی په کور برید کړی باربروسا وزغمه ورور جانه وزغمه امبولانس ته مو زنګ وهلی نه اوس نو ډېره ناوخته شوې اړتیا نشته پرې مږدئ چې په ارامه مړ شم ما په روغتونونو کې مه ګرځوئ مه مې په تنګوئ دا دی له تا سره وي زما مېرمن او لور لومړی خدای ته وروسته تا او ګوګمان ورور ته امانت دي ټولو ته ښه وخت غواړم باربروسا دلته څه شوي دي فراته صبر وکړه چېرته ځئ ځم چې هغه سره حساب یې وکړم او سر یې پرې کړم او غچ ترې واخلم کوم ناشته چې زما مخه ونیسي څنګه مو شامر کړای وو پوره $2 میلیونه دي زړه مې اور اخیستی خو چېرته چې ګټه ډېره وي لږ تاوان هم باید په ځان ومنم بله جنیده پیسې مو چمتو دي تا ته په تمه یم لږ نورم په تمه شه زه په لاره کې هم درځم آی بای پولیس دوی ما څاري که څنګه دوی خو په رښتیا پولیسان دي دوی څنګه پیدا شول څنګه یې زه وڅارلم په هر حال دا کار به وروسته ترسره کړم هغه کومې خواته تاو شو وروره په موږ باندې پوه شو څارګر صاحب فکر کوم چې هغه سړی په موږ باندې پوه شو چې پولیس یو ناڅاپه د ایزر سیمې خواته تاو شو
د سړي ولې پلان بدل کړ؟ تاسو خو به یې لیدلی نه یئ، بو شوی خو به نه وي چې تاسو یې څارئ. فکر کوم پوه شول څارګر صاحب. له نږدې نه به مو څارلی وي. توبه خدایه، څه شوي؟ فکر کوم جنید پوه شوی چې څارل کیږي، اصلي لارې نه بلې خواته تاو شوی. هغه کار دې څنګه کړ؟ حال مې که ښاغلیه. آفرین ډېر ښه. سمه ده خو نن یوه اړینه غونډه لرو. ته دلته څه کار لرې؟ دلته څه خبره ده؟ سمه ده ګرانه، سمه ده، اندېښنه مه کوه، هغه کار به حل کو. څه خبره ده؟ دا د څه شي غږ دی؟ عامر صاحب، شرکت نه د ډزو غږ راځي. هرومرو پیښه شوې، کومه ګډوډي ده؟ حرکت وکړه، شرکت ته ځو. هیله کوم ما ته سمه وایه. پولیسیو ټول ارامه اوسئ او له دې ځایه لاړ شئ. همدا اوس امبولانس راوغواړئ. حاکانه تاسې دې باندې امنیت ونیسئ، ټپیانو سره مرسته وکړئ. سمه ده امیر صاحب. هغه پورته لاړه. څوک؟ هماغه سړی، هغه سره وسله وه. ملګرو موږ پاس ځو. هلکانو ډېر پام کوئ. سمه ده امیر صاحب. پښې مې ما نه څه غواړې؟ ما تا ته څه ویلي وو؟ درته مې ویلي وو چې هغه سړي ته به څه نه وایې. ما کوم کار نه دی کړی، قسم کوم ما څه نه دي کړي. وګوره دې بکس کې $2 میلیونه دي، دا در سره واخله او لاړ شه. ووایه هغه سړي نه دې څه غوښتل؟ هغه د دې هېواد لپاره خپلې پښې له لاسه ورکړې وې. ما تا ته نه وویلي؟ ها درته مې ویلي نه و چې په سر به دې وبلم؟ ها هیله کوم صبر وکړه، صبر وکړه. زه چې هر څه ووایم هماغه کوم. زما خبره ده.
دا خو زمونږ کسان دي اوس څه وکړم ښه کار ونه شو مړ دی ممدوحه دې خواته ځو مړ شوی دی نیازي ته ووایې چې راشي پیسې هم دلته دي قاتل پیسې نه دي اخیستي کوم بل نیت به یې درلوده دومره پیسې ولې نه دي اخیستي دا کار هیڅ ښه ونه شو داسې به ډېر زر ګیر شم مرکز به یې چیرته وي قهرمانه ما سره راشه هغه کسیټونه باید پیدا کړم باید پیدا کړم خلاصه شه خلاصه شه باید زر ځان پټ کړم لاړ شه نیازي لاړ شه حالا نو لږ زر زر لاړ شه وای خدایا زه څومره نیکمرغه سړی یم څه مې چې لټول پیدا مې کړل امیر صاحب زه مو راغوښتی وم پلټنه دې پیل کړه د ګوتو نښې د ویښتو نورې نښې هر څنګه چې کیږي ثبوت پیدا کړه سمه ده امیر صاحب ممدوحه لاړ شه وګوره دلته امنیتي کمرې هم شته او که نه ویډیوګانې پیدا کړه هله مخکې له دې چې ناوخته شي قاتل باید ونیسو سمه ده امر صاحب وګوره چې د امنیتي کمرو خونه چیرته ده سمه ده څارګر صاحب څارګر صاحب هغه خونه دې پورت کې ده کومه خونه یا به دا وي یا به هم دا بله ښه دا خو تړلې ده مسؤل کس یې راوغواړم څارګر صاحب نه نه اړتیا نشته حالا نو لږ تیز کار وکړه څه خبره ده د څه غږ و لعنتي کوټه خو تشه ده هغه بله به وي ته د امر صاحب څنګ ته لاړ شه زه دا ځای ګورم سمه ده څارګر صاحب وای یعنی دا کوټه ده دا څنګه کار دی ویډیوګانې پکې شوي الله الله
ویډیو نشته دا بخښنه غواړم ملګریا ویلې مو که دا لاس په تا پورته شي پرې کوم یې خو په وسلې مې ووهلې دا پکې نه راځي هغې خبرې نه به تېر شم همدومره و ډېر تکړه سړی یا کفا په تا ویاړم دا ځای دی دا د کامرو کوټه ده ممدوحه ته ښایي سر مې کوم چا ډېر کلک ووهلم ته خو ښایي که نه ښیم فکر کوم هغه قاتل دلته و ویډیوګانې پاکې کړي ناوخته مه هغه به اوس وخته تښتېدلی وي خو پلټنې ته باید دوام ورکړو بله نښه باید پیدا کړو سمه ده هله راځه پورته شه تا څه حاله چولای ځان ته د فکر کړای رامبوی پرانا ورځ شرکت ته ننوتې دا کار نور شپه ورځ نه لري ګوکمانه څه مې کړي وای د غازي وینه مې په ځمکه پریښې وای موټر واخله او له دې ځای نه لاړ شه زه به ستا موټر له دې ځای نه لرې کړم نږدې ځای د شرکت مخې ته ولاړ دی ته هم ځای کې به سره وګورو حالا ځواب راکړه موبایل ته دې ځواب ورکړه روحي همدا اوس باید له مشر سره خبرې وکړم یوه شیبه پولیس ای ښاغلیه جناید دی او خپله څېړنه یې پیل کړه اورم جنایده معلومات نشته ښاغلیه بیړنی حالت دی ما پیسې ونه اخیستلې زه د خپل پلان سره سم پیسو اخیستلو لپاره هغه دفتر ته تلم ښاغلی فراد شاه او د څه لپاره وژلی دی ښکاره نه دی خو په دې اړه څېړنې په چټکۍ سره روانې دي د نورو جزیاتو لپاره له موږ سره اوسئ البته چې نه یې شي اخیستلی د هغه کاس کار خو یې وخته ختم کړی وژل شوی دی هو دوه پولیسانو زه څارلم له کوره چې راوتلم ما پسې شوه ته ډاډه یې ځکه چې دا هېڅ خبر نه دی ډاډه یم بریالی شوم چې ځان وژغورم اوس څه وکړم ته اوس زر یو حمام ته لاړ شه او ځان دې ښه پاک که هېڅ خیرې دې باید پاتې نه شي او جامې دې هم ورکې که پام کوه څوک دې ونه څاري زما په خبره پوه شوې سمه ده ښاغلیه ښه ده خو ستاسو جامې به څنګه شي دلته یوازې د هغوی مړي دننه کېدلی شي ته هماغسې وکړه چې ما درته وویل دا پولیسان له کومه شول څنګه په ما پوه شوه ښه نو اوس څه وکړم یوه لاره شته
بله نوین بله وروره زما خبره واوره ووایه وروره ستا په کوټه کې چې کومې سیډي ګانې ما ایښې دي هغه باید ما ته راوړي سمه ده خیرت دی کومه ستونزه ده هر څه چې وایم هماغسې وکړه هغه سیډي ګانې زما زر په کار دي او تر هغه ځایه پیاده راشه موټر ته پورته نشي سمه ده د فنربخت چېرته یې راوړم هو کړکۍ نه وګوره چې هلته څوک نه وي څوک نشته ته ښه یې زه ښه یم یوازې څو ماشومانو زما شا نیولې وه زه باید هغو نه ځان وژغورم همدلته درته په تمه یم سمه ده سمه ده قدرمنو لیدونکو اوس مهال موږ دلته د بوزوک شرکت مخې ته ولاړ یو څو شېبې وړاندې فراد بوس په خپل دفتر کې چې هم د اوس په تصویر کې وینئ ووژل شو د هغه کس په اړه معلومات شته ویل کېږي چې ساختماني کارونه کوي امر صاحب خو له ترهګرۍ سازمان سره اړیکې لري د ترهګرۍ ضد پولیسو راته دا خبره وکړه عامر صاحب د ځمکې موضوع چې په هوټل کې ورباندې خبرې وشوې هو هغه ځمکه د یو غازي وه افراد ویل چې هغه له سیمې نه نشي شړلی افراد له جونیت نه مرسته غوښتې وه هو څارګر صاحب هغه نن ووژل شو سبا یې خدای دې وبخي بې شرفانو بیا خپل کار وکړه یعنی د هغه غازي غچ اخیستلو لپاره کوم چا دا سوداګر وژلی موخه یې پیسې نه وې ځکه یې پیسو ته لاس نه دی وروړلی یعنی ککړو پیسو ته لاس نه وروړي کېدای شي چې د همدې لپاره یې ماته هم زیان نه دی رسولی د غازي له کورنۍ سره باید وګورو یو څه به پیدا کړو امنیتي مسؤلینو تر دې دمه موږ ته هیڅ معلومات نه دي راکړي پیښه دلته رامنځته شوې ده چې په دې تصویر کې تاسو ګورئ نوې خبرونه به لږ وروسته تاسو ته وړاندې کړو مننه پولیسو څه نه دي پیدا کړي هر چا چې فرات ورور سره دا کار کړی باید هغه پیدا کړو او سزا یې ورکړو پرون غونډې ته تللي وو او جناید ورنه 2 میلیونه ډالر غوښتي وو هغوی سره د فرات په اړه سیډي شته یعنې هغه یې ګواښلی دی د څه شي ویډیو د څه شي سیډي له موږ سره د لیدنې سیډي به هم وي اوس نو هغه پیسې چې د انقلاب لپاره باید مصرفې شوې وای هغه پیسې د هغو کسانو لاسته ځي ها وروره د هغه ځمکو مسله هم وه د هغه لپاره یې کوچنۍ مرسته غوښتې وه خو فکر نه کوم هغوی فرات وژلی وي په دې کار کې د کوم بل چا لاس دی هر څوک چې وي هغه کس باید زر تر زره پیدا کړي او ماته یې راولئ که نه نو قسم کوم تاسې ټولو ته به سزا درکړم مېرمنې به مې درنه واخلم ماشومان به مو ستاسې په وړاندې حلال کړم زر ماته هغه کس پیدا کړئ سمه ده وروره مه غوسه کېږه موږ یې پیدا کوو هله بوی یې اندېښنه مه کوه عامر صاحب د جناید خور مې ویل د لږ څه مخکې له کوره راووتله سمه ده ویې څارئ موږ خو نه پوهېږو چې هغه چېرته ځي موږ پوهېږو اندېښنه مه کوه مخکې له خپل ورور سره وغږېده فنربخچه کې یو بل سره ګوري راځه مامدوحه چې ځو د جنید خور له کوره راوتلې ده هو وتلې ده خو وخت نه لرو باید بیړه وکړو زه مرسته هم راغواړم دا واخله
په تا باندې ویاړي زما ریا قسم کوم ستا په څېر زړور او پیاوړی کس مې تر اوسه نه ولیدلی مخکې خو دې بل څه ویل په ما غوسه شوې زه ستا لپاره ډار شوی وم دا هېواد تا ته اړتیا لري عاکفه ته یوازینی کس یې چې د ښو کسانو غچ اخیستلی شي پوه شوې تر اوسه خو دې څه نه دي لیدلي دا یې لا پایل دی ما ته به دې ویلي وه دواړه به تللي وو یو ځای به مو د بارباروس غچ اخیستی و کاش چې راته ویلي دې وای هغه به ما یو ډز په سر ویشتی و د بارباروس کورنۍ څنګه ده څنګه به وینو ښځه او لورې ډېر اندېښمن دي هغوی یوازې پاتې شول په دې هېواد کې د داسې کسانو په ارزښت یوازې د جنازې په وخت کې پوهیږي هغه هم د لږ وخت لپاره وروسته بیا د هیچا په یادم نه وي څوک به یې پام وساتي څوک به ورته خواړه چمتو کوي موږ پرې پام کوو بله ورځ به کور هم ترې واخلي دواړه به بې کوره او بې کسه پاتې شي څه به کوي که موږ هغوی ته څه ونه شو کړی بیا که پولیس پوه شي چې فرات موږ وژلی دی پوه دې شي زه له هغوی نه هېڅ نه ډارېږم ګوکمانه موږ اوس هغه بدماشانو ته سر ټیټ کړو هغه ښځه او جلۍ موږ ته امانت دي که مړم شو هغوی هیڅ کله هم یوازې نه پرېږدو د هغوی په څېر زرګونه کسان شته 10,000 دي وي میلیونونه دي وي څه توپیر کوي څه توپیر کوي که اړتیا شوه ټولو ته به ځان ورسوو ګوکمانه څه وکړو نو موږ خو باید قرباني ورکړو داسې په یوازې ځان امیر صاحب اوس سارو هغه ښځه د فنرباغچې سیمې ته نږدې شوه هلکانو څه خبره ده موږ سیمې ته را رسېدلي یو په تمه یو غواړي څو کسه ووسو یوازې دا کار کوو وبه منم چې ما د دې خلکو پته پیدا کړه انځورونه به یې تا ته درکم او ته هم لاړې د هغوی کار دې ختم که بیا به څه وشي داسې کس به پیدا شي چې ستا انځور هم کوم چاته ورکړي ډارن سړي دې هېڅکله د جنګ میدان ته نه ځي که داسې له هر څه وډار شو بیا باید دا خبرې پرېږدو ځان ته به بیمه لرونکی کار پیدا کړو او دا دعوا به هېره کړو بې ځایه خبرې مه کوه زما مطلب داسې نه و کېدای شي څه راته ووایه کېدای شي څه کېدای شي زموږ په څېر نور کسان هم وي یعنې څنګه په دې تورو تیارو لارو کې یوازې مخ ته نشو تللی شاوخوا ته مو شغالان او ګیدړان دي ګوکمانه یو زمری د 100 شغالانو ځواب وی پوه شه که ډارېږې د مېرمنې څنګ ته دې لاړ شه عاکفه د هغوی د کسانو شمېر ډېر دی او همدارنګه بې رحم هم دي زموږ په څېر ډېر کسان شته چې په دې هېواد میندې او کار کوي باید داسې کسان پیدا کړو څه وکړو اردو جوړه کړو اردو جوړوو که اړتیا شوه جوړوو یې ولې به یې نه جوړوو په دې هېواد کې زرګونه ځوانان شته چې د یو رهبر په خوله ځان د مرګ خولې کې غورځوي پرته له دې چې چاته حسابي ورکړو باید خپل کار سرته ورسوو ځان ته به نوي ملګري پیدا کړو داسې ملګري چې زړور وي ستا په څېر زما په څېر په هېواد مین کسان به پیدا کړو داسې کسان چې ځان نه تېر وي او مرګ ته چمتو څنګه به پیدا کړو ورځپاڼه کې اعلان ورکړو ولیکو هر څوک چې وسلو کې ښه بلد وي هغه دې زموږ ډلې ته راشي همداسې ولیکو ووایه که ته هو ووایې زه به د خپلې پخوانۍ ډلې ملګري پیدا کړم غرونه کې مو ډېر وخت سره یو ځای تېر کړی هغه ملګري مې ډېر تکړه کسان دي له مرګ نه هېڅ نه ډارېږي
ټول په هیواد مین خلک دي د اړتیا په وخت کې به لاره راښکاره کړي او را سره به مرسته وکړي لکه څوک ما یو مشر درلوده نوم یې پیکاس دی پیکاس بابا تکړه کس دی هیڅ کله هم څوک نه خرڅوي د پای لپاره همدا کس موږ ته ښه دی غواړئ چې ورسره خبرې وکړو هغه ښځه څه شوه پوه شوې خو به نه وي هغه درغله چمتو شئ ممدوحه ټول ډېر پام کوئ سیډیګانې دې راوړې خو رامې وړې وروره څه شوي نه پوهېږم څه شوي خو هغوی ما پسې دي له څه وخت راهیسې زه هېڅ نه پوهېږم نوین سیډیګانې چېرته دي دلته د ماشوم په رکشا کې سمه ده ملګرو اوس یې پیلوو ټول ډېر پام کوئ اجازه ورنکړئ چې وتښتي صبر وکړئ رانږدې نشئ صبر وکړئ دا ماشوم وژنه څه کوې وروره دا ماشوم وژنه صبر وکړه وروره لیونی شوی یې ملګرو ارامه اوسئ ومې ویل نږدې نشئ ته څه کوې ماشوم مه پرېږده ته څه کوې لیونی شوی یې که څنګه چېرته نشي تښتېدلی تسلیم شه نږدې رانشئ که نه نو دا وژنه وروره هیله کوم ماشوم مې خوشې که تاسو ته وایم لرې شئ وروره څه کوې لیونی شوی یم هر څنګه چې کېږي زه نه غواړم زندان ته لاړ شم تاسو ما نشئ نیولی سمه ده ارامه اوسئ شاته شئ زر کوئ هله نو شاته شئ وروره هیله کوم ماشوم مې ماته راکړه تسلیم شه وسلې مو وغورځوئ که نه نو دا ماشوم وژنم وسلې مو وغورځوئ که وسلې مو ونه غورځوئ د ماشوم قاتلان به تاسو یئ هله نو هله ماشوم موږ ته راکړه هغه سره کار مه لره او د سړي غوندې تسلیم شه هېڅ چېرته هم نشي تښتېدلی د موټر کلیګانې او وسلې مو په ځمکه وغورځوئ هله سمه ده ارامه اوسه ملګرو ارامه اوسئ وسلې مو ښکته کړئ سمه ده ارامه اوسه زر کوئ هله نو زر کوئ هې ته دا ټول راټول کا او باکس کې واچوه هله بیړه وکړه هیله کوم مرسته وکړئ سمه ده ارامه اوسه مرسته وکړئ زما ماشوم وژغورئ هله زر کوه هیله کوم مرسته وکړئ دا ماشوم وژنم هېڅ رحم نه کوي سمه ده ارامه اوسه مرسته ارامه اوسه وکړئ په ماشوم د ستنې کېږي راکه د څارلو هڅه ونه کړئ پوه شوئ که نه مرسته وکړئ ارامه اوسه هیله کوم ته موټر نه خبره ده وروره درته وایم موټر نه راښکته شه هله زر کوه ماشوم مې پرېږده مه نږدې کېږه ماشوم مې پرېږده وروره هیله کوم تاسو ته وایم نږدې نشئ لرې شئ ماشوم مې راکړه یو کار وکړئ هغه تښتي یو کار وکړئ رانږدې نشئ هغه تښتي هیله کوم ماشوم مې وژغورئ په نږدې چې هغه ویسي وروره داسې مه کوه هیله کوم مرسته وکړئ هیله کوم یو کار وکړئ هیله کوم هغه وژغورئ خورزی سره ډېره مینه لري نه غواړي ورنه جلا شي تاسو څه ته
لاړې څه تا ګورې هیله کوم هغه سمه اندېښنه مه کوه ارامه اوسه امر صاحب چیرته دی هاکانه امر صاحب چیرته دی نه پوهېږم نشته څنګه نشته هاکانه زر یوه ټیکسي پیدا کړئ زر کوئ خدایه زه اوس څه وکړم غلی شه اعصاب مې مه خرابوه کنه نو لاندې به دې وغورځوم بس که نو غلی شه خیر اوس خو ما هېڅوک هم نه څاري وژغورل شو لږ پاتې و چې ونیول شم له کومه را پیدا شوه د مرګ لپاره ډېر لیوالی ارمان به دې پوره کړ اوس به درسره ګورم کمقله اوس دې ځان ټینګ کړ دوی چیرته دي هاکانه نورو ډالو ته هم خبر ورکړه سرګر صاحب مخابرې خو جونیت واخیستې وروره زما موبایل واخیست ژوندی اوسې بلې نیازي زه یم مامدو یوه لاره یې لټوو د پلټ شمېره یې 4 9 ده د فنربخچې سره مو ورکه کړه د دې سیمې ټولو ډالو ته خبر ورکړه سمه ده څرګر صاحب اوس خبر ورکوو که خبر مې ترلاسه کړ تاسو ته خبر درکوو دادی ته هم مړ شوې وګوره ستا فداکاره پولیس کاکا هم لاړی وګوره هېڅوک هم نشته ته مخکې لاندې ونه غورځېدې زه لږ څه زړي یم بخښنه غواړم ورو موټر ودروه حالا زر کوه موټر همدلته ودروه دروازه خلاصه کړه حالا ښکته شه ما څه کړي زما جرم څه دی امنیتي کمر باندې نه دی تړل صورت عمله حد نه ډېر و موټر چلونه د ګواښونکې ده لږ پاتې و عامو کسانو ته زیان ورسوي او مسافر هم در سره نارامه کړي اوس نو مهرباني وکړه دا ته څه وایې ها ښکته شه ته په دې خبرو نه پوهېږې راښکته شه زر کوه نو دې خواته لاړ شه ستاسې د پلانونو په اړه مې لا څه نه دي ویلي ستا د جرمي دوسې مهمه برخه هم دا ده څه وشول ولې داسې خاندې په زندان کې به دې دا خاطرې په ارامه ذهن ولیکې داسې خاطرې ډېر لوستونکي لري یعنې چې زما ژوند د هغه ماشوم ژوند نه ډېر ارزښت لري همداسې نه ده ماشوم خوندي دی د هغه په اړه اندېښنه مه کوه نه خوندي نه دی ډېر کوچنی دی یوازې موټر نشي چلولی غواړې څه ووایې یو ځل وګوره بیا به پوه شې بې شرفه سړیه
خدایا ډیر شکر دی. عامر صاحب تاسو ښه یئ؟ جونید چېرته دی؟ ښه یم ښه یم. وتښتېد خو ماشوم مو وژغور او سیډیګانې هم زموږ لاسته راکړې. دا هم شکر دی. ها کنه د بکس له منځه وسلې او مخبرې راوخته. ماشوم هم ورته ویسه. سمه ده سرګر صاحب. بې وجدانه سړی یوه کوچني ماشوم نه یې د سپر په توګه ګټه واخیسته. انسان څنګه داسې یو کار کولی شي؟ هغه مورې د اماسیا کانګرس څه وخت ترسره شوی و پوهېږې؟ تیر کال. دا د ماشومانو کار نه دی. غلی کښېنه. زویه ګوره د خور فکر دې مه خرابوه. اوف مورې هېڅ مې نه په یادېږي. د 1919 کال د جیم 21مه نېټه. الپره په دې کتاب به دې په دې سر ووهم. اوف شخړه مه کوئ شخړه مه کوئ. اوه خدایه دا نه جوړېږي. وای 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 رانا مېرمنې دا څه حالت دی؟ د ښکلا په سیالۍ کې ګډون کوې که څنګه؟ خورې ته خو بیخي د فلمي ستورو په څېر ښکارې. دا څنګه خبره ده لورې؟ باور وکړه کور کې داسې خبرې نه وې اورم. ژوندي اوسئ مننه کوم ستاسې له ستایلو نه. خیرت دی د چا کوژده دی یا واده دی که څنګه؟ نه خورې زه او مامدوه ډوډۍ خوړلو ته ځو. اوس پوهه شوم دواړه یوازې د شپې ډوډۍ خورئ. ډیوې به هم وي. اوی خدایا. دا ملګری څوک دی؟ مامدوها. ځواب ورکه مامدوها. ها څه خبره ده؟ تیروتنه نه غواړم. دا کیف په اړه خبرې کوو په خپل سر کارونه کوي. له موټره ښکته شه ښکته شئ. موږ یې برمته کړي یو.